welcome to Scotland. دا ووک لا خوند کوي چې څوک پکې روان وي. دا د چینواري خو چینواري پاکستاني and افغان کوزین. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نوی بلوګ ته ښه راغلاست. تېر بلوګ مې په دغه ځای ختم کړی په خاطر د دې چې ډېر اوږدېدی بیا خسته کېدلی. فلحال موږ د لیو د دغه ځای ځو سکاټلند ته. د سکاټلند ښایسته نظارې او میلې به راسره وګورئ. سکاټلند خپله ډېر ښایسته ښار دی او دا رقم ښایسته د قدرت نظارې هم ویني. نو پر مخ به ځو دغه ټوله ځای که تاسو تېر بلوګ نه یې کتلی هغه وګورئ په هغه کې مو کړي. ښایست خو مو د پرون په بلوګ کې لیدلی دی. کوم د پرون بلوګ نه دی کتلی او نه دی لیدلی هغه وګورئ. د دې ځای ښایست باندې به خبر شئ چې دا دنیا لا څومره ښایسته جوړه کړې ده او دلته څومره ښه خوند وکړي چې موږ رالو. دلته مو څومره ډېر ساعت تېر شو او هر چا چې هغه بلوګ کتلی انشاءالله د هغوی به هم ساعت راسره تېر شوي. نو د نن بلوګ موضوع پر دې نه ده چې دا ځای درته ښکاره کړو ځکه چې وار مو ښکاره کړی دی. نن ورځ چې کوم سفر لرو هغه سفر به درته ښکاره کړو. نو مخته به ځو چې څه مو داسې لیده چې تر اوسه موږ نه دي لیدلي او په ویډیو کې مو نه دي راوستلي بلوګ نه دی پر جوړ شوی هغه به تاسو ته هم د ښکاره کړو. را سره مل واوسئ. دونه ګڼ ځنګل دی چې دا درختو د وجې دا طریقه یې جوړه کړې او ډېر ښه خوند یې وکړي. نو بېرته رالو پارکینګ پورې مو ځان راورسوئ. صدبی به موټر راباسي مخ د سکاټلند پر خوا. الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. سکاټلند ته د خیره راورسېدلو. اوس لا پر هایوې د سکاټلند ښار ته نه یو رارسېدلي. دلته ودرېدو. دا پر هایوې باندې څه شي ورته وایي پېټرول پمپ د خوړلو ځایونه دي د استراحت دپاره. یو څوک یو ګوړی ودرېږي خو موږ به دلته فلحال د مازدیګر لمونځ وکړو ځکه چې ناوخته دی دا د ماښام رانږدې دی. لمونځ پرې وکړو. داسې یو ساعت لاره ښار ته پاته ده بیا به نو ښار ته ور داخل کړو ور به کړو ښار به در ښکاره کړو د سکاټلند. خپل لمونځ وکړي الله تعالی دې قبول کړي. مسافرانه لمونځ دی بس یو دوه رکعته اوس بیا ست به یې وکړي خو زه به داسې یو څه راوګرځمه. دلته سکاټلند کې یخ دی. سکاټلند تر لندن یخ دی او لیک ډسټرکټ کې هم یخ و. هغه خو ډېر شین ځای و خو دونه یخ نه و لکه څونه چې اوس په سکاټلند کې دننه څومره یخ دی. لیک ډسټرکټ تر لندن یخ و او سکاټلند به تر لیک ډسټرکټ لا یخ دی. نو دا ستاسو اندازه ولګوئ چې د سکاټلند او د لندن ډېر فرق دی په یخ کې. نو سکاټلند چې دی ښه ښار دی پاک ښار دی کوچنی ښار دی. وطن جلا دی مطلب په یوه ځای راځي حکومت یې یو دی کوین و کینګ یو دی او بیرغ یې جلا دی جنډې یې جلا ده کرنسي دغه یې یو دی لیول یې یو دی. څونه پاونډ دی هغونه د سکاټش یا د دې پاونډ هم هغه شی دی خو کرنسي د رنګ یې چینج دی مطلب نوټونه یې چینج دی جلا دی. خو بیا د لندن د ډلې استعمالیږي د دې پاونډ چې دی الته استعمالیږي. نو دغه سیستم دی. دلته یو سولاغه مې ولیدله دا ښه خوند یې راکړی. هغې ته را روان یم نږدې څه به ورتمه چې اوبه هم پکې شته سا ده او که دغسې مازې جوړه کړې ده د سا په شکل دغه د سا. نو چې دا به فعاله وي که به نه یا بنده شوې ده مازې دغه رقم عادي. او سکې وراتي دا د فقر ذریعه لکه چې جوړه کړې ده. پخوا به شاید و دا خط دی شکل یې داسې دی لکه د سا ده لیکن چوارلو د دغه دپاره چریټۍ دپاره یې جوړ کړي وو. ښایسته دی ښایسته ډیزاین یې کړی دی. زه د اوبو په شوق ورته رالم او هغه اوبه شی نشته پکې. حرکت مو بېرته را شروع کړي. په سکاټلند کې یو خو د سکاټلند مین بازار ښار ته چې ځو تقریبا یو څه لاره لا نوره راته پاته ده. فلحال د سکاټلند پر لاره باندې یو صدمه ستړی خو نه کړې. دا موټر یا ورور نارینه دی دا خو ما ومنئ دا یې په غرو په شنو کې را روان کړي وو. یا نو 10 کاله مې کېږي د ډرایوینګ 10 کاله د یو چا عمر ووله. پر لارې دا ښایسته ښایسته نظارې او میلې خو دي چې هنداره کښته کړي بیا اواز نه اوري او
هغه خو هغه دی دا یو رقم ښه بوی هم راځي دا خو نو خامخا بغل بغل ته هم غواوې دي هم پسونه دي غواوې پسونه دي امبارونه دي آسان دي هم امبارونه د امبار نو خطرناکه بوی تړلې ده او هایوې خو نو وینې دونه ښایسته غټه هایوې سپیډ لیمیټ لري که بس وزغله وایه اویا دي نشنل لیمیټ اویا دي نو فلحال ته روان یم انشاءالله په نیوي کې کیمرې نشته خو په دا باندې کیمرې نه وي ولا بیرم نه وي زغله وایه صد به زغله وایه A few moments later. په لاره کې راکښته سو یو څه دمه مو ځان ته ورکړله دمه نه اثر کې د لمانځه لپاره راکښته سو ما خپل لمونځ وکړي اسدبایي به ورته دې باده وکړي او دلته نږدې پسونه وه دا نو ګرده تک شین ځای دی او سره ټول شو روان دي زما په خیال د خپله کوره پورې ځان رسېدی یم هوا یخه ده بس نږدې وي انشاءالله سفر مو اوږد شو په دا اوږد شو چې ځای ځای ودرېدو بیا د نن ورځې میله مو هم وکړله هلته په دغه کې لیک ډسټرکټ کې نو په دا وجه راباندې اوږد شو اوس یخ دی زه به موټر کې کښېنم دی به راوخېږي بیا به نو انشاءالله ولاړ شو بسم الله الرحمن الرحیم A few moments later. وای دا سکاټلند ته په خیره ورسېدلو دا ورځ خوب وینئ زه ورکښته سم بیا به سم د ښکاره کړم په تسلي الرحمن الرحیم ویلکم ټو سکاټلند بسم الله بسم الله نری نری پشم پشم باران دی او دونه خوند کوي څونه چې خوشحاله هوا ده چې څه درته ووایم دا لا موږ ستړي یم لیکن چې دلته رالو داسې فرش ولمه یو ډېر زوړ تاریخي ځای دی د هری پوټر ځای دی لکه د هری پوټر ښار ته چې رالو پورته کښته دی هوا یې یخه ده لوړ دی داسې دا خوب وینئ په موټر کې سم دغه مې نه سوی کولی چې د باندې ځای درته ښکاره کړم ځکه چې خوب وګرده نو چې داسې راکښته شو دونه خوند کې دونه پاک او صفا ځای دی خواته نور هم ډېر شیان و ډېرې کیسې وې فلحال موږ خپل روم خپل هوټل ته نه یو تللي هغه ځای چې د ښکاره کوم هغه هم یو ډېر بهترین او ښایسته ځای دی د هغه در مخه د یو خوراک و او دا هوا چې ده او دا خوند چې دی دا نو تاسې وینئ څونه صفا او پاک ځای دی تر لندن خو فلحال ما ته ډېر ښه خوند راکړي شاید په دا وجه هم چې ما ته نوی دی لیکن ګر سره هم طبیعتاً چې ما لیدی په نور وخت مې صفتونه اورېدلي د خلک دا تر لندن خوښوي ډېره ګڼه ګوڼه نه ده او ډېر پاک دی په دا وجه خوند کوي دا وکړه خوند کوي چې څوک پکښې روان یا زه چې پکښې روان یم طبیعت مې سم دی په میپ کې مو پیدا کړي د خوراک ځای نو شینواري دا دیسي خوراک ورکوي یو پاکستانی رستورانټ دی نو ور بس وبې ګورو چې خوراک یې څنګه دی خپل خو طبیعت فلحال سم دی تاسو ګورئ اسمان داسې دی سپین دی لکه اوس چې به لمر راخیږي یا تازه ولیدل یا خوب دی یخ هوا د پشم باران دی داسې ساعت تېر دی څه ووایي دا دی شینواري خو شینواري پاکستاني افغان کوزین نو ور بسو دا رستورانټ دی د نن بیا وګورو چې څنګه حالات دي نور خو مو طبیعت ډېر سم دی یخ هم دی او ښه خوند کوي دا یخ ډېر ښه خوند کوي دغه ځای زموږ دپاره انتخاب کوي او د اصل دپاره دلته چې راځئ وارې به ورته وایه چې موږ راغلي یا دلې خورو یا وړو نو ځای ډک وي بیا دوی یو ځای درته وګوري نو دلته به کښېنو ښایسته ځای دی ګوره دا دیسي افغان ټایپ یو ښایسته فریم کې ښایسته عکس هم لګېدلی دی فلحال ډېر وږی یم دا د شیانو بوی ما ته ډېر ښه خوند راکوي ډېر ښه راباندې لګېږي بریاني او غوښه مشه مو اورډر کړل چې راوړو یو میله به پر وکړو ځانونه به ماړو کړو بیا به تاسو ته د باندې یو ځای میله در ښکاره کړو او سکاټلند به درته اکسپلور اسلام مو بدل شو ځکه چې ناوخته کېږي پر 12 بجې باید موږ هلته ورسېږو اوس 10:30 بجې دی هغه یو څه لرې دی نو شام به راواخلو په ځای کې به یې وخورو د دې ځای به ولاړو هله چې ناوخته دی هوټل ته به ځان ورسو شیان مو راواخیستل راورسېدو الله دې خیر کړي بیا هغه کیسه ده اوس نو دا ګرده یو رقم کورونه دي یا هوټلان دي نو شی نشته پر میپ راورسولو تر دې ځای توره شپه ده شی معلومیږي نه اسدبایي پسې ورکښته شو نیټ هم سم کار نه کوي ځکه چې بیا د برمنګهم څخه داسې لرې ځای ته راووتو مخامخ اوس خو نو تاریکه ده
تاسو به وینئ نه خو بیچ دی ټول اوبه دي هغه د بیچ د اوبو اواز او هغه د سمندر یو رقم بوی هغه دلته پر موږ نو سهار به درته ښکاره کړو خوندور ځای دی خو چې اوس دا ځای پیدا کړو اسد به دا ځای پیدا کړي اوس نو تاسو دا وګورئ ګرده خونې کورونه دي دا لکه تېر وخت چې کور د هغه کور دی نو شی نشته پر ټلیفون به ورکې پیدا کوې به دا وخت د شپې 12 بجې دي څنګه سو اسد به پیدا سو نو دا به څه کوو 12 بجې ټلیفون نه پورته کړي نه پرون هم داسې کیسه وه نن دا دی بیا چې هم په داسې کیسه کې وو موږ ټول الله دې خیر کړي